خو کله چې ما په سترګو باندې ملک الموت فرښته ولیدله نو اندامونه مې وتښتېدل ښه جدا شو پرته له هغې حالت نه چې د مرګ ملایکه وویني که دغه حالت سړی په خوب کې وویني نو ټول عمر به ورباندې سخت وي او تریخ به شي مګر خوب به نه کوي ناڅاپي مرګ د مؤمن د پاره راحت او ګناهګار د پاره زحمت دی عیسی علیه السلام په لاره باندې روان دی سفر کوي یو کوپړۍ پرته ده دومره سختی پکې وه لکه یو قصاب چې له ژوندي سیرلۍ نه سرمن وباسي دومره تکلیف چې هغې ته یي نو دومره په مرګ کې دی ښه او هغه د انسان په بدن کې داخل شوی وي هر یو اغزی په هر رگ رگ کې ننوتی وي الحمد لله وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نمرگ یو داسې پیالۍ ده چې دا به هر یو انسان نوشي هر یو انسان به د دې ښکار ګرځېږي که هغه نیک عملی که بد عملی که هغه پیغمبران وي که عام خلک وي خو لیکن مرگ به راضی و شاعر وی در این دنیای فانی چرا مغرور می گردی سلیمان گر شوی آخر خوراکی مور می گردی بس کار څومره ډیر عمر دی شي خو لیکن بیا هم درته مرګ راځي د مرګ نه خلاصی نشته ځکه قرآن عظیم الشان په دې باندې بحث کوي قرآن عظیم الشان کې راځي الله رب ذوالجلال فرمائی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تاسو چې چیرته یې نو مرګ به تاسو ته راځي مرګ به تاسو ته راځي د مرګ د سکینه تاسو محرومه کیږئ نه ضرور به تاسو ته راځي د دې وجې نه ابراهیم علیہ السلام مبارک چې کله وفات شو نو رب العالمین جل جلاله ورته فرمایل ای زما خلیفہ مرګ د څنګه محسوس که هغه ورته ویل اے الله مرګ یو داسې سخت څیز دی لکه یو سیخ چې په لمده وړۍ کې وردننه کړی شي او بیا هغه سیخ د دې لمدې وړۍ نه راویستلی کېږي نو دومره سختۍ سره زما نه روح وتی دی داسې سختی ده رب العالمین جل جلاله ورته فرمایي ما ستا دپاره مرګ ډېر آسان کړی تا دپاره مې آسان کړی موسی علیہ السلام روح د رب العالمین جل جلاله حضور ته مخامخ شو الله رب ذوالجلال ته نه پوښتنه کوي تا مرګ څنګه محسوس که امام غزالی رحمت الله علیه په مکاشفة القلوب کې ذکر کوي موسی علیہ السلام ورته فرمایي اے الله څنګه چې مرغۍ په لومه کې ونښلي او مړه نشي بلکې هغه نجات غواړي خو خلاصیږي نه زور دا کوي چې زه ترې نه ځان خلاص کړم خو نه خلاصیږي چې هغه ترې نه ځان خلاص کړي او والوځي د ده دا تیښته همدغه د نزع حالت کې کوشش کوي ولیکن نور څه کېږي نه بل روایت کې داسې راځي موسی علیہ السلام ورته وی الله مرګ یو داسې سخت عمل دی ما داسې وموند دومره سختی پکې وه لکه یو قصاب چې له ژوندي سیرلۍ نه سرمن وباسي دومره تکلیف چې هغې ته یي نو دومره په مرګ کې دی ښه
تمره په مرګ کې راځي. الله اکبر. پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام دغه حالت چې لیدلی دی او دغه حالت درک کړی دی نو بیا امت ته ښکاره کړی. ووایه زمونږ او ستاسو غوندې د ګناهګارو بندګانو به څه حال وي؟ زمونږ غوندې ګناهګار خلک به څه کوي؟ زمونږ غوندې ګناهګاره خلک چې هغې شپه ورځ په ګناه کې اخته وي نو د هغې به لا څه حال وي؟ الله دې رحم وکړي. او د مرګ نه خلاصه په یوه لاره باندې هم نشته. رب العالمین جل جلاله فرمایي کل نفس ذائقة الموت. هر یو نفس سکون کې د مرګ دی ښه، مرګ به ورته راځي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د مرګ په وخت کې د اوبو یوه پیاله د هغې مخې ته پرته وه. د هغې پیالې نه به اوبه راغستلې، رسول الله مبارک به په خپل تندي مبارک باندې اچولې، سولولې به پې باندې، او بیا به یې داسې فرمیل ای الله په ما د مرګ تکالیف آسان کې، ای الله په ما د مرګ تکالیف آسان کې. د جنت خاتون حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها به جړل، آواز به کو چې آی زما پلارا، هاي زما پلاره څومره په تکلیفونو کې واقع یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمای چې ستا پلار به د دې نه وروسته کم تکلیف او درد به نور محسوس نه کړي، ځکه دنیا نه به لاړ شي، استراحت به وکړي، د دنیا نه به لاړ شي. نو مرګ ډېرې سختې شیبې لري، ډېر سخت حالتونه لري. باید چې د هغې دپاره تیاری مونږ او تاسو. حضرت کعب رضی الله تعالی عنه مجلس کې ناست دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي اے کعبه مونږ ته د مرګ د سختۍ په اړه څه ووایه. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته فرمائی اے امیر المومنین مرگ دا اغی نخی پشان دے چی پکی دیر ازغی وی، اغا لختا چی اغا دیر ازغی لری او اغا دا انسان پا بدن کی داخل شوی وی، هر یو اغزے پا ہر رگ رگ کی ننوتے وی، بیا اغا سڑے اغا لرگے دیر پا سختی بانی راو باسی. نو ته په خپله فکر وکړه چې هغه لرګی را بار شي ازغیداره، نو خامخا د ازغیو پورې به د بدن د جسم نه څه غوښه نښتې وي او که نه. عمر صاحب وایي دا خو ضروري ده، خامخا به نښتې وي. کعب صاحب ورته فرمایي دغه مثال د روح هم دی. روح په ټول وجود کې تقسیم شوی دی، په هر رگ رگ کې پروت دی. کله چې د انسان د بدن نه روح وځي نو بعضې وخت کې د روح د بعضې شاخونو پسې غوښې نښتې وي، ښه غوښې ورپسې نښتې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بل روایت کې فرمایي ناڅاپي مرګ د مؤمن د پاره راحت او ګناهګار د پاره زحمت دی. ولی مومن سړی په ژوند کې ځان الله ته نږدې کوي، نو که ناڅاپي مرګ هم راغی نو مشکل نشته ښه. او بدعمله انسان د پاره ځکه زحمت دی، که چیرته د ده مرګ اوږد شوی وی نو ده به پکې توبه رب العالمین جل جلاله ته ویستلی وی، خو چونکې وخت ورته په ګوتو باندې ورانغی، دنیا نه بې توبې روان شه ولاړه، لوی غم باندې واوړېده. ځکه مونږ او تاسو ټول د دې په تمه یو چې آخره خاتمه الحمدلله دا مو عقیده ده چې آخره خاتمه الله تعالی زمونږ په ایمان کې، والله دې کي زمونږ او ستاسو ټول آخره خاتمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی، امام غزالی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی انسان چې د مرګ سختۍ دې ته ناروغي وایي. انسان
د مرګ سختۍ ته ناروغي وای. نو کله چې ورته ناروغي وای د هغې دپاره علاج کوي، مګر د انسان اعضا اندامونه د بدن یو بل ته جدا جدا وای. داسې ورته وای چې پتا دې سلام وي. اوس نو تر قیامته پورې یو بل نه جدا کیږو، یو بدن خود دې دا یو اعضا بل اعضا توای، یو اندام بل اندام توای. د الله پامان زکه دا مریضی د مرګ ده. نو چې کله مرګ په مونږ او تاسو باندې تواری شو نو د الله پامان هغې نه بعد بیا زمونږ او ستاسو ملاوېدل نشته. ځکه لاس نشي کولی چې بل لاس سره یو ځای شي، په نشي کولی چې بل خپې سره یو ځای شي. دې ته انسان سوچو کی چې زمونږ او ستاسو به څه حال وي په آخر وخت کې. دې وجې نه علماء کرام لیکي مرګ درې سختیانې لري، درې تکالیف لري. مرګ درې تکلیفونه لري. یو ته د نزع تکلیف وایي، کله چې د دې نه روح ویستلی کېږي، او دغه حالت چې په د شعور دی دا د نزع حالت دی. دویم نمبر د اسرائیل علیه السلام لیدل او د هغې نه ویرېدل. ځکه مونږ او تاسو پوهېږو که چېرته یو ډېر بهادر انسان وي، مګر دغه بهادر انسان د مرګ په وخت کې ملک الموت فرښته وویني، په اصل شکل کې وویني، نو د لیدلو تاب او طاقت به ونه لري. ګوره ښه. دریم نمبر تکلیف هغه دا دی، سختی دا ده، لوی مصیبت دا دی چې د بدکار او نافرمانه بنده دپاره چې هغه په دوزخ کې د خپل اوسېدو دپاره ځای وګوري، نو دا ډېر سخت حالت دی. بس فکر کې چې روان یم څوک دا درې حالات ډېر سخت دي د مرګ. یو د نزع حالت دی چې هغه موږ مخکې حادثو کې بیان کړ. دومره سختی ورته ورکوي لکه یو انسان باندې چې 300 تورو ګزارونه وشي. دې وجې نه علي صاحب به ویلې ما دپاره د میدان جهاد هغه تورې ډېرې آسانې دي په نسبت د هغې مرګ چې هغه په کور کې په کټ پوزي کې انسان مري. دویم نمبر د اسرائیل علیه السلام لیدل. ابراهیم علیه السلام یو ځل ملک الموت ته وویلې چې ما ته په خپل اصلي شکل کې ځان وښایه، هغه شکل چې کوم د ګناهګارو دپاره ته جوړوي هغه حالت راته وښایه. ملک الموت ورته وایي اے ابراهیم علیک السلام ته به هغه حالت زما د لیدلو توان ونه لرې، حالت به ته برداشت نه کې په کوم شکل چې زه راځم. ابراهیم علیه السلام ورته وایي زه ستا د لیدلو طاقت لرم، په هغه شکل ما ته ځان وښیه. اسرائیل علیه السلام ورته وایي ښه د لږ وخت دپاره بل طرف ته وګوره. هغه چې کله بل طرف ته وکتل او بیا یې مخ راواړو، ګوري چې داسې یو تور سړی را روان دی، تک تور، د سپېږمو نه اور بلیږي، اور ترې روان دی، خیږي، د اور لمبي دی، غرغنډي دي د دې د پوزې نه خیږي او لوګي ترې راوځي. ابراهیم علیه السلام چې دغه حالت ولید نو بېهوشه مبارک پرېوته. کله چې بیرته هوش کې راغی نو ګوري چې اسرائیل علیه السلام په اصلي بڼه کې د ابراهیم علیه السلام تر څنګ ناست دی. زړه خوشحاله شو. ابراهیم علیه السلام ورته وایي ای اسرائیل علیه السلام کولی شي چې اوس هغه شکل کې راته ځان وښایې کوم شکل چې ته د نیکانو بندګانو دپاره برابره وي، فرمان برداره وي. دا حالت راته وښایه. دی ورته وایي صحیح ده، ته اخوا ته وګوره، بل طرف ته متوجه شه، بیا ما ته را وګوره. کله چې ابراهیم علیه السلام بل طرف ته متوجه شه، مخې چې را وګرځاوه
ګور چې یو ښایسته نوجوان دی، پاک صفا ښایسته نوجوان. ابراهیم علیه السلام چې کله ورته وکتل ډېر خوشحاله شو. نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي ای د مرګ فرښتې، که ستا سره د مرګ په وخت کې نیک انسان ملاقات وکړي جنت ته ضرورت نشته، بس یوازې ستا دا لیدل هم ورته کافي دي. عیسی علیہ السلام په لاره باندې روان دی، سفر کوي. یو کوپړۍ پرته ده، هغې کوپړۍ ته عیسی علیہ السلام په لغته باندې یو طرف ته اشاره ورکړه. عیسی علیہ السلام کوپړۍ چې په خپه باندې یو طرف ته کړه، نو پوښتنه ترېنه کوي چې د الله په حکم خبرې وکړه. کوپړۍ رب العالمین جل جلاله ګواه کړه، ورته وایي ای روح الله، زه په فلانکي منطقه کې فلانکي وخت کې بادشاه وم، ما ته الله تعالی لویه دبدبه راکړې وه، مزدوران مې وو. عیسی علیہ السلام پوښتنه کوي ترېنه ته څوک یې؟ او ورته وایي زه بادشاه وم، زما د تخت نه به زما بچي او زما فوجیان تاوېدل را تاوېدل زما د خوشحالۍ دپاره، تاج به مې په سر و، چاپېره به رانه زما اردو ولاړه وه، بچي به مې را سره خوا کې ولاړو. خو کله چې ما په سترګو باندې ملک الموت فرښته ولیدله نو اندامونه مې وتښتېدل، ښه جدا شو. هغې پسې مې بیا ساه ووتله. بیا ورته وایي افسوس ای روح الله، نو هغه کوپړۍ الله تعالی ګواه کړه چې زه بادشاه وم او په تخت به ناست وم، شاوخوا به رانه زما بچي ناست وو. نو عیسی علیہ السلام پوه شو ملګري ورسره وو، اصل کې د هغې پوهه مقصد وه. همدغه وه عیسی علیہ السلام د هغې سره خبرې وکړې، دا د انسان ژوند دی، بادشاه دی نو کوپړۍ پرته ده. امام غزالی رحمت الله علیه ذکر کړي د یو پیغمبر نه قول نقل کوي چې یوازې د ځنکدن سختي پرته له هغې حالت نه چې د مرګ ملایکه وویني، که دغه حالت سړی په خوب کې وویني نو ټول عمر به ورباندې سخت وي او تریخ به شي، مګر خوب به نه کوي. همدغسې دا د دنیا د ژوند مثال دی. اکرمه د ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ذکر کئی، عنہما دین روایت ذکر کئی نو اکرمه ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ذکر کئی دی وی چې ابراہیم علیہ السلام ډیر غیرتی انسانو، د خپل کور درلود، پاغه کی عبادت کاوه، کله چې تینا اوته نو زنجیر به کا. یو ورځ کور ته راځي، ګوري چې د کور په منځ کې یو سړی ناسته، پوښتنه تینا وکړه چې د کور ته چا رانه نوستلې؟ او ورته وایي چې د کور مالک رانه نوستی یم.
ابراهيم عليه السلام ورته وی د الله بندا د کور مالک خو زې مکنه هغه ورته ویل ز هغه چا دلتا رانه نه وستلم چې هغه تر هر چا قوي او مالک ته ابراهيم عليه السلام ورته ویل ته ملائکه هغه ورته د مرګ ملائکه ما او د مرګ نه مراحلونه د حفظه ملائکه لیدل هم دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی چې تاسو نه به هیڅوک له دنیا نه تر هغې ونوځي تر څو پورې چې پوه شوی وي یعنې چې پوه نه شي تر هغې پورې به نه وځي او خبر شوی نه وي تر هغې پورې د دنیا نه تګ نشته نو معنا دا ده چې بهترین انسان هغه دی چې دی پوه شي دنیا ته ولې راغلی وم څنګه راغلی وم د کوم ځای نه راغلی وم او کوم ځای ته به ځم مسیر مې څه دی منزل مې څه دی دغسې خلک بیا کامیابي